خلک پوښتنه کوي په حرامه میاشت کې جنگیدل څنګه دي؟ وایا په دې کې جنگ کول ډیر بد دي، خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول، پر الله باندې کافر کېدل، د مسجد حرام لار د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکو له هغه ځای ایستل د خدای په وړاندې لدینه هم ډیر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده. وی بل تاسو سره تل په جنگ اختوي ان تر دې چې کې وسه ورسیږي نو تاسو بل دین نه واړوي او په دې خو پوښي چې تاسو نه چې هر څوک له دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري د هغه عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې به بيزا او ضایع شي. دا چې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسېږي. د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړای دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریخه او جهاد کړای دی هغه حق لري چې د خدای د رحمت هیله مند وي او الله د هغو د خطاو بخونکه او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی. پوښتنه کوي د شراب او جواری یعنی قمار څه حکم دی؟ وایا په دواړو کې لوی ګناه ده، که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي خو ګناه یې له ګټې نه ډیره زیاته ده. پوښتنه کوي موږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو؟ وایا هغه څه چې ستاسو له اړتیا نه زیات وي. په دې ډول الله تاسو ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي، ښایي چې تاسو د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ. پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي؟ وایا په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د همغه غوره کول ډیر ښه دي او که تاسو خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته نو هغوی خو ستاسو ورونه دي. د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی. که د الله خوښه شوی وای نو په دې کار کې به تاسو له ستونزو سره مخامخ کړي وای، مګر هغه په واکمنۍ سربیره د حکمت څښتن هم دی. تاسو له مشرکو ښځو سره هیڅ کله نکاح مکوئ تر څو چې ایمان نه وي راوړی. یو مسلمان وینځل آزاد مشرک نه ډیره ښه ده که څه هم چې ستاسو هغه ډیره خوښه وي، او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هیڅ کله په نکاح مو ورکوي تر څو چې هغه ایمان نه وي راوړی. یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډیر ښه دی که څه هم چې هغه ستاسو ډیر خوښ وي. دا کسان تاسو د اور خواته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسو ته د جنت او بخښنې په لوري بلنه درکوي او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي، کېدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني. پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی؟ وایا هغه یو د پلیدۍ حالت دی، په هغه کې له ښځو نه بیل اوسئ او هغو ته مه نږدې کېږئ تر څو چې هغوی پاکې شي. بیا چې کله هغوی پاکې شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شي چې الله درته امر کړی دی. د الله هغه خلک خوښیږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي. ستاسو ښځې ستاسو کښتونه دي، ستاسو خپله خوښه ده. څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ، خو د خپل راتلونکي فکر ولرئ او د الله له خفګان نه ځان وژغورئ. ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کیږئ. او ای پیغمبره، څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بري او نیکمرغۍ زیری ورکړه.